الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو درنو ورونو او پتمندو خويندو، د امام جلال الدین السیوطی رحمه الله کتاب مکاته یو ډیر عجیب روایت مخې ته رالی چې ومو غوښتل هغه د خپلو شاګردانو سره د خپلو مسلمانانو ورونو او خویندو سره شریک کړم، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام دا وایي خیر د خلکو هغه دی چې بل مسلمان ته نفع ورسیږي. کېدای شي چې په دې یو روایت باندې یو مسلمان ته نفع ورسیږي او تر یو مسلمانه داسې خبره ورسیږي چې هغه ډیره اسانه وي خو په هغه کې اجر ډیر زیات وي، دا به هم زموږ لپاره خیر وي. امام جلال الدین سیوطی رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی چې حضرت علی کرم الله وجهه ورضی الله تعالی عنه دا غنه دا روایت نقل دی چې هغه ویلی دی څلور شان دي چې هغه د جنت د خزانو څخه دي. څلور شان چې کوم انسان دغه څلور شان وکوي الله به دته د جنت خزانه ورکوي، ځکه چې دا څلور شان دا د جنت خزانه بلل کیږي. اربعه من کنز الجنه، څلور شان دي د جنت د خزانونه. اول شی چې یاد شوی دی هغه اخفاء الصدقه، پټ صدقه کول، یعنی یو مسلمان ورور یا یو مسلمان خور هغه کا د چا سره صدقه کوي دا یې د ریا د پاره نه کوي، دا یې د شهرت د پاره نه کوي، دا یې د خپل نوم لوړولو د پاره نه کوي، دا یې صرف د الله د رضا د پاره وکوي. چې صرف هغه څوک په خبر وي کم چاته چې دوی صدقه استولې ده او بل څوک د نامه د پاره د ریا د پاره نور باندې خبروي، نو دې ته پټه صدقه ویل کیږي. په دې صدقه باندې الله تبارک وتعالى ډیر زیات خوشاله کیږي او دا صدقه به الله تبارک وتعالى د دوی نه قبلوي او د دې په سبب ذریعہ باندې به د الله تبارک وتعالى رضا حاصلېږي. اسی خو موږ نه یادول خو په دې روایت کې چې دا پټه صدقه یاد شوې ده، اوس هم داسې ورونه شته، داسې خویندې شته چې مونږ نه پیژنو، حتی چې د هغې نومونه مونږ ته نه دي یاد، د هغې کورونه مونږ ته نه دي معلوم، خو هغې زمونږ د مسجد دپاره، زمونږ د مدرسې دپاره، مونږ ته د کتابونو د اخیستلو دپاره صدقه راستولی وي او د دوی ځای معلوم نه وي، نو دا هغه خالص صدقه ده چې د الله تبارک وتعالى د پاره ده، الله دې د هغوی نه قبوله کړي. دا به د جنت د خزانو څخه وي د دوی دپاره، ځکه دوی ته پټه صدقه ویل کېږي. زه په یوه ملک کې دوی په بل ملک کې، نه یې نوم راته معلوم، نه زما پېژندګلوي وایه سته ورته، نه زما مدرسه زما مسجد دا ورته معلوم دي، خو بیا هم دوی د الله د رضا دپاره، د دین د خدمت دپاره، د الله د خوشحالي دپاره، د خپل ځان دپاره چې صدقه جاریه شي داسې یو کار کوي. بیا هم دعا ورته کوو چې الله دې د هغې نه دا صدقه قبوله کړي او هر مسلمان ته دې الله د دغسې صدقې توفیق نصیب کړي. او د صدقو چې کم فضیلتونه بیانېږي هغه هم د داسې صدقې وي چې هغه د ریا دپاره نه وي، هغه د نامه دپاره نه وي، هغه د شهرت دپاره نه وي، هغه د ځان لوړوالي دپاره نه وي.
دویم شی چې په دې روایت کې ذکر شوی دی هغه دا چې په یو مسلمان باندې کوم مریضي راشي کم تکلیف راشي کم مصیبت راشي دی هغه پټ وساتي بس صرف الله ور باندې خبر دی داسې نه وي لکه بعضې کسان چې په سر باندې نوي در شوي هغه تکشیني یاره نن مې پر سر دومره زیات درد دی ابل تکشیني ابل تکشیني ابل تکشیني اره ورته دا وایي او بله خبره ده چې کله پر یو انسان باندې مصیبت راشي تکلیف راشي امتحان راشي نو هر چاته بس د خپل راز وای او پر ما دا مصیبت دی پر ما دا تکلیف دی او پر ما باندې دا مشکل دی او دا امتحان دی اسی کول نه دی پکار د مسلمان د پاره دا لازمي ده د باندې کوم مصیبت او تکلیف راشي هغه به پټ ساتي ځکه د هغه تکلیف د هغه مصیبت څخه خلاصول والا الله رب العالمین دی خپل راز دی د الله سره وساته دریم شی چې په دې روایت کې ذکر شوی دی صلة الرحم صلة الرحم دې ته ویل کېږي چې د خپل اقربانو سره د خپل اهل سره د خپل همسایګانو سره د خپل دوستانو سره د خپل ملګرو سره چې هر څوک وی چې ستا شناختو سره راسي د هغې سره صله رحمي کول د هغې باندې شفقت کول د هغې سره ښه کول هغې ته ضرر نه رسول هغې ته نفع رسول دې ته صله رحمي وایي دا هم د جنت د خزانو څخه ده او څلورم شی چې ډېر اسانه یاد شوی دی هغه په نورو احادیثو کې هم راځي د سنن ترمذي د سنن ابن ماجه د سنن نسائی نورو د احادیثو کتابونو هغه ذکر کړی دی هغه دا چې یو څوک دا وایي لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوي دا ذکر کوي دغه انسان لپاره به دغه ذکر او هغه نور اعمال دا به د جنت د خزانو څخه د لپاره خزانه وي نو هر مسلمان ته پکار ده چې دغه اعمال وکوي په خپل ځان کې داسې اعمال موجود کې چې هغه اسانه دي خو درجه او ثواب او فضیلت یې څومره زیات دی معزز الله تعالی موږ او تاسو ته د دې عمل کولو توفیق نصیب کړي او تاسو هم دا فائدہ یو حاصله کړئ چې خیر د خلقو خزانونه جوړوي او دا بیان او دغه څلور شان چې بل مسلمان ته ورسوي چې د هر لارې ستاسي په وسوي ستاسي تر واک لاندې وي دا غي لارې د خبرې یو بل مسلمان ورور مسلمانې خور ته ورسوي چې په دې باندې عمل وکوي نو الله رب لا یزال بتاش ته هم اجر درکې هغه ته به هم اجر ورکې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 009 314 414